بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه کې له هلمند ټول به روغ جوړ اوسئ. نن 15 درس وایو د هوم ټب بخش کې پروګرام ګروپ کې کوم کمانډونه د هغه نن وایو. کنټرول دبلیو کنټرول ان. لومړی کې چې کوم دی د بیلټ بخش یا د لیست جوړولو بخش دی. مثلا زه به موضوع لیکم پاراګراف. دا کنټرول آلټ 1 کنټرول ای دلته لیکم ایکوال ان ډي. مثلا زه دغه ته دغه پروګرامونه چې کوم دي د یوه لیست په شکل ده چې ښکاره شي. دلته بعض علامات دي دلته لاندې ښکار لکه د علامې سره یا په د نور علامات سره چې هر پروګرام جدا جدا ښایي، یعنې هغه د لیست په شکل موږ ته راښایي. هر علامه که چیرې موږ وغواړو دلته ورته تعینولی شو. دلته هم هغه د ډاکومنټو دپاره چې کوم موږ استفاده کړې وي هغه موږ ته راښایي، او دلته هم هغه که چیرې یعنې مثلا موږ داسې وي چې یو اساسي پروګرامونه او بل د فرعي پروګرامونه وي، نو هغه موږ دوه ځای تعینولی شو. چینج د لیست لیول څخه موږ هغه تعینولی شو، یعنې چې د لومړی په دې شکل وي، داسې لاندې په دې شکل په دې شکل موږ دلته شکلونه دغه د چینجولی شو. دا هغه د چینج شکل چې په هر شکل چې وي موږ هغه ورته تعینولی شو، جوړولی شو. بل د ډیفاین نیو بیلډ دی. دلته هم موږ کولی شو چې نوي سمبولو سره دغه کوم پروګرامونه چې دي دغه لیست په شکل عیار کړو. دلته سمبولونه ورته تعینولی شو چې هر شکل وي، د هر فونټس مربوط وي، یعنې د هر سټایل مربوط وي، د هغو زموږ ورته تعینولی شو. که هر شکل دلته موږ ورته تعینولی شو چې د کوم کرکټر کود شی دی دلته کوم چې یعنې د سمبولونه چې کوم دی کوم شکل وي، هگزا وي، ډیسیمل وي، دلته موږ هغه هم تعینولی شو. اوکې. او بل دوه زموږ تعینولی شو چې آیا دا په لیفټ کې وي که په سنټر کې وي که په رایټ کې وي. لکه اوس د پښتو دری خطونه چې کوم دی هغه د ښي طرف نه نوشته کېږي، اما انګلیسي چې ده د چپ طرف نه نوشته کېږي. نو دا لیفټ په شکل دی، که رایټ په شکل وي بیا هغه چینجېږي. دلته موږ ته په پریویو کې هم ښایي، که په سنټر په شکل وي موږ ته هم دلته د سنټر په شکل موږ ته هغه راښایي. او همدارنګه موږ پکچر هم دلته اضافه کولی شو. که چیرې د سمبولونو نه وي د دوی په ځای موږ پکچر هم اډ کولی شو. دلته دلته موږ یو پکچر تعینوو او هغه اډ کولی شو. دلته به نه وي ډیسکټاپ په مخکې ته مات کوم پکچر وي، نه نشته، خو موږ یې دوه ځای یعنې هغه یو عکس هم تعینولی شو چې دغه پروګرامونه موږ ته د لیست په شکل وښایي. د فونټس دلته موږ هماغه د لیکلو هغه ډیزاینونه یې دي، سټایلونه یې دي چې په کوم شکل وي دلته موږ هغه د لیکلو فونټس ورته تعینولی شو. او همدارنګه په کوم شکل وي، ایټالیک وي، بولډ وي، ریګولر په کوم شکل وي، منظم شکل وي، په کوږ شکل وي، ایټالیک شکل وي، یا په بولډ شکل وي، موږ یې دوه ځای تعینولی شو. همدارنګه سایز یې دوه ځای تعینولی شو چې په کومه اندازه د لوی کوچنی وي. لکه دلته موږ د هیډینګ دپاره دی که د باډي ټکسټ دپاره دی، او د خط نوشتاري په کوم شکل وي موږ هغه یې دوه ځای ورته تعینولی شو. د فونټ سټایل په کوم شکل وي، ریګولر وي، ایټالیک وي، بولډ وي، یا بولډ او ایټالیک دواړه یو ځای وي، یعنې لږ روښانه وي، لږ ښکلي وي، او کوم ریګولر شکل یعنې منظم شکل وي. همدارنګه یې دوه ځای موږ هغه اندازې ورته تعینولی شو. نو دا د دوی دپاره تعینولی شو زما په نظر چې هر شکل وي. او دلته هم هغه رنګونه ورته تعینولی شو چې په هر رنګ وي. دا زموږ کوم هغه چې د انډرلاین دپاره هم دا تعینولی شو. که ایریس نه وي موږ دوه ځای تعینولی شو. کالر د انډرلاین دپاره، او دغه هم سټریک وي، ضریب یا نه وي ضریب، سر خط یو خط تیر کړل شي یا دوه خطه تیر کړل شي، دوه ځای هغه تعینولی شي.
ټول په غټ حروف وي، په کوچنیو حروفو یې دوزه تعینولی شو، هایډین وي یا نه وي یې دوزه موږ تعینولی شو. او په اډوانس کې سکیلونه د سپیسینګ د هغه کوم سکیل چې وي، یعنې په سلو سکیل کې وي، په څو کې وي، او د فاصله یې څومره وي، پوزیشن یې چیرې وي، یې دوزه موږ تعینولی شو. دا خو هغه فونټس دو مربوط چې کوم فونټس وو هغه دي. مثلا دلته ما موید د فونټس په بخش کې هم ورته ورته دلته د دغو سمبولونو د دو لیست لپاره موږ هغه تعینولی شو. دلته هم په پریویو کې موږ ته هغه راښیي. او همدارنګه دغه چې دی بیا د نمبر دپاره دی، د نمبرینګ دغه خو چې وا بیولډ د لیست دپاره و که نه، او دا چې دی د نمبرونو د لیست دپاره ده چې په موږ د نمبرونو په اساس د یعنې 1 2 3 دو په شکل وي یا په نور شکلونه موږ په رومي حرفو وي، په نورو شکلو موږ د تعینولو شو. اساسي و فرعي شکل چې وي، یعنې یو لیست وي. زه دلته راځم یو لیست جوړوم، یعنې اوس د 1 2 دلته خو مثلا A پسې B پسې C دا رقم یو لیست جوړېږي. اوس که چېرې بې فرعي وي دا زموږ هغه ورته تعینولی شو. دا زه بیا هغه موږ وروسته زه دلته تعینېږي، یعنې دلته موږ هغه فرعي او اساسي چې وي موږ یې دا تعینولی شو. دلته هم هغه په همغه شکل موږ تعینولی شول چې A او B شکل موږ تعینولی شو. همدارنګه دغه هم د دواړو دپاره دی، یعنې ملټیپل لیست دی، هم د نمبرونو دپاره دی او همدارنګه هم د پاراګرافونو دپاره ده دی. یعنې دا زموږ دواړه تعینولی شو. شاید اول اساسي وي، دویم شی وي، اول شی وي، دویم شی وي، دلته موږ د هغو په شکل دلته تعینولی شو. دا هم دغلته لاندې ډیفاین نمبر فارمیټ په شکل دلته هم هغه کوم فارمیټ چې وه دې کې چې وي هغه دلته هم شته دی. سیټ نمبرینګ د ویلیو په شکل، یعنې د لومړي نه تر دویم دلته موږ هغه تعینولی، په دریم څلورم هر شکل چې وي موږ د سټارټ نو لیست د پنځم نه یعنې شروع شي، پنځم نه شروع کېږي. دلته موږ ته راښیي هغه موږ د سیټ د نمبر په شکل موږ کانټینیو فرام پریویو، یعنې د څوم نه شروع څومه هغه یعنې اډوانس ویلیو سکیپ نمبر وي، نمبر سکیپ شي، هغه موږ یې دلته تعینولی شو. بل چې دی په دو کې هم داسې دی د ملټیپل نمبر په شکل چې اول په کوم شکل وي دلته هم هغه ډیزاینونه ورته تعینولی شو چې په کوم فونټس کې وي او فونټسونه مخکې وویل دلته هم هغه تعینولی شو. کوم تغییرات زیات نه کړي چې د حروفو د الف ب په شکل وي هم دغه نمبر دلته تعینولی شو. چېرې د لومړي لیول لپاره وي تنه دوم لیول هغه کې ونیسي مد نظر ونیسي هغه یې دلته تعینولی شو. او بل پوزیشن یې چېرته دی د نمبر الایټ په لیفټ کې په سنټر کې وي، یعنې په ښي طرف منځ کې یا په راسته طرف کې په هر طرف کې چې موږ یې دلته تعینولی شو. بل هغه اندازه یې هم موږ تعینولی شو چې په کومه اندازه وي هغه فاصله یې د راست نه یا د چپ نه هغه فاصلې، او همدارنګه د انډنټ فاصلې هم دلته تعینولی شو په کومه اندازه د پروګرام د یوه ځای نه یو څه تغییر وکړو. مثلا زه دغه پروګرام سلیکټ کوم، دلته راځم ډیفاین ملټیپل نمبر ته، زه اوس د لیفټ طرف ته بیایم په هر اندازه چې وي انډنټ یې زه دومره ورکړم. دلته موږ ته انډنټ یې په همغه اندازه ورکړو. دا هم د ډیفاین لیست یې دی. دلته هم هغه هر سټایل چې موږ نوم ورته تعینېږي چې په کوم شکل وي هغه یې دلته تعینولی شو. سټارټ یې د څو نه وي، آیا د یوه نمبر نه وي، د دوه درېیم نه، دلته موږ هغه عدد ورته تعینولی شو. آیا په لومړي لیول کې دویم لیول کې وي فارمیټ هغه یې دلته تعینولی شو. آیا سایز په کوم شکل وي، نوشته په کوم شکل وي، همدارنګه بولډ وي یا نه وي، اټالیک وي، انډرلاین وي، د انډرلاین هغه رنګ په کوم شکل وي هغه موږ ته شوي د خپل عدد دلته موږ ته په پریویو کې راښیي. لاټین وي، کامپلیکس وي، په کوم شکل وي هغه یې زموږ ورته تعینولی شو.
دا هم د نمبرونو ده او دا هم هغه د لیست بولټ شکل دی. دلته موږ نور هم ورته د شکل وي هم موږ ورته تعینولی شو. اجازه دغه خو دلته مخکې بیا راځي بیا به یې ووایو. دا هم د دو موضوعاتو. بل چې کوم دی دا چې دی د ښي طرف او چپ طرف ته رایټ او لیفټ سنټر او دلته لاندې شارکټ هم ښیي لکه د الګن لیفټ دپاره کنټرول پلس ایل دی او د سنټر دپاره کنټرول پلس ای ده او د ښي طرف ته د رایټ طرف ته چې کنټرول پلس آر دی. اجازه موږ کولی شو دا په موږ شکل نوشته کړو د هر طرف نه چې غواړو نوشته شي د موږ لیکنه هغه اجازه تعینولی شو. بل دلته موږ دغه جست کولی شو چې آیا جست پای په شکل وي لا په شکل وي. دلته موږ تغییرات په دو کې هم په دو شکل وي یا هغه اندازه یې موږ تعینولی یعنې اجست کوو د دغو اندازه. او بل د په کوم طرف ښي طرف ته څومره لاړ شي چپ طرف ته څومره لاړ شي دا د اصلا د اخبارونو دپاره ډېری په درد خوري. بعض وخت کې موږ داسې یو کانټنټ یا ټکسټ ولرو نو هغه دپاره که چېرې موږ د عکس دپاره یو ځای ورته جوړوو دلته ښه عکس یعنې زه به یو شیپ راوړم مثلا دا یو شیپ که نه دلته یو ښه عکس هم ورکولی شو د اخبار دپاره که نه دا ډېری هلته په درد خوري. بل ښي او لیفټ طرف ته موږ کولی شو بوځو. او همدارنګه بل د هغه بخش دی د لاین بخش دی د پروګرام چې په کومه اندازه سپیسینګ ولري په کومه اندازه وي د یو بل ترمنځ دلته موږ دلته ښکاري چې په کومه اندازه وي. که چېرې موږ هغه سلیکټ کړو مثلا دا سلیکټ یم دلته تاسو بیا هم ښکاري چې په کومه اندازه سپیسینګ ولري. د هغو آپشن هم لري چې آیا دا په کومه اندازه انډنټ او سپیسینګ ولري. سنټر کې رایټ کې وي سنټر کې وي جسټیفاید وي په هر شکل چې وي او باډي ټکسټ دی آوټلاین دلته جدا موضوع په ویب کې راځي راتلونکي بیا هلته بیا هم وایو چې شی دی د رایټ نه لیفټ طرف ته وي یا د لیفټ نه رایټ طرف ته وي یعنې کوم طرفونو کې وي. همدارنګه انډنټ یې چې څومره اندازه ولري دلته موږ ته په پریویو کې هم ښیي چې په کومه اندازه وي دلته موږ هغه ورته تعینولی شو چې په هر اندازه وي. او سپیسینګ یې چې په هنګینګ کې وي فرسټایم وي دلته موږ ورته یعنې په لومړي هغه کې وي دلته موږ ته ټول هغه نان اس نه وي یا هغه لومړی خط په خپل حالت پاتې شي هغه لاندې کوم خطونه تغییر وکړو هنګینګ په شکل وي او څومره اندازه وي دلته هغه هم سایز او اندازه ورته تعینولی شو. او دلته هم هغه په کومه اندازه آفټر ټکسټو دلته وي د هغه اندازه هم دلته تعینولی شو. دا ټول په پریویو کې تاسو معلومیږي. او بل د میرور بخش دی د کتاب انډنټ په شکل وي دلته موږ هغه ورته انساید وي اوټساید وي دلته موږ ته بیرته انساید او اوټساید یعنې داخل او بیروني هغه کې په کومه اندازه وي موږ هغه ورته دلته پریویو کې بیرته موږ ښیي. دا هم د هغو شکل دی. بل سپیسینګ چې په کومه اندازه وي یعنې هغه فاصله یې د منځونو کې په کومه اندازه وي هغه یې د ورته تعینولی شو. بیفور یې څومره وي او آفټر یې څومره وي هغه موږ یې تعینولی شو. او ملټیپل وي یا سنګل وي یعنې دواړه وي که تنها وي ډبل وي هغه موږ د لاین سپیسینګ بخش چې موږ ورته ښیي ایدو زره ورته تعینولی شو. او په کومه اندازه وي دلته موږ ته ښیي چې ملټیپل څومره وي ټول څومره وي که تنها هغه سنګل بخش تغییرات کې راشي په یوه کې او په ټولو کې ایدو زه تعینولی شو. دا هم د دې بخش او دا هم د ټب بخش دی. دا زموږ د کیبورډ کې یوه د ټب په نامه د سپیس دپاره یو بټن هم شته ده چې د هغو څخه هم استفاده کولی شو. دلته د ټب پوزیشن ورته وایي چې په کومه اندازه د ټب خپله مثلا زه دلته مثلا ځم که نه دلته که ټب زه په خپله اندازه تغییرات راځي دلته په رولر کې موږ ته ښیي که نه چې په
په هر اندازه وي دو اندازه موږ تعینوو یعنې دا د حاضره یا د کارت دپاره که چیرې موږ اندازه ورته تعینوو چې دلته مثلا زه لیکم نیم که نه نو طرف ته زه ټاپ اندازه څم په هر اندازه چې څم هغه زه یې دو ځل تعینولی شم چې په هر اندازه هغه ټاپ مخکې لاړ شي که نه آپشن بخش کې ټابز کې دلته موږ تعینولی شو په هر اندازه په کوم ټاب سټاپینګ توره وي او په کوم اندازه وي دو ځل ورته تعینولی شو لیفټ وي یا سنټر کې وي او که په رایټ کې وي هغه پوزیشن یې دلته تعینولی شي د لورل یا ډیسیمل وي یا بار وي بار موږ ته دلته یو لاین هم ښیي که د لاین په شکل وي مثلا دلته زه وښیم په هر اندازه چې موږ ته بیا یو لاین هم منځته دلته راوړي مثلا مثال په شکل زه دلته بل کنټرول ډبلیو د ناټ صاحب وښیم دلته کنټرول ام زه لیکم ایکوال آر ان ډي مثلا اوس دا یو بخښه که نه دو که همدغه ترشحات ورکړل اوس که چیرې وي مثلا زه یې تعینوم د لاین سپیسینګ کې ټابز کې زه اوس په دوم کې ماته بار راشي که نه بار راشي دریم بخش کې زه اوس که چیرې ټاب وهم دلته وینې ټاب سره په موږ اندازه ماته راځي بیا دلته بار راځي یعنې هغه لاین ماته ښیي چې په هر اندازه وي هر څومره ټاب چې وایم زیاتېږي هغه ته هغه بار شکل ښیي او دلته دغه نقاط چې دي په هر اندازه چې وي دلته موږ بعض انډرلاین چې ورکوو یعنې یو خط لیکو د نامه ځای کې پرېږدو دلته موږ یعنې په دوم عدد کې دلته چې وي یعنې زه دوه واهم که نه دلته به سیټ شي چې په هر ځای کې وي دلته دوه خطونه په دوم کې ماته راځي که چیرې بار تعین وي که چیرې بار نه وي تعین یا لیفټ و رایټ وي دلته موږ ته ښایي اوس په دا اندازه زه سیټ کوم که نه دلته ماته خطوط ښایي یعنې د نامه ځایونو ده د دو دپاره زیاتره استفاده کېږي او که کلیر کوئ کلیر آل ټول پاکېږي دا هم د دو بخش بل بخش چې دی دا هم که چیرې موږ صفحې ته یو رنګ ورکوو دو ځای تعینولی شو ټیم کالر یې دی او نور رنګونه هم یې دو ځای موږ کولی شو کسټوم په خپله خوښه ورته تعین کړو یا سټنډرډ رنګونه چې کوم دي هغه ورته تعین کړو موږ یې دو ځای هغه تعینولی شو همدارنګه که چیرې دا هم د بارډر بخش دی که چیرې موږ د یوه ټکسټ لپاره د یوه پروګرام لپاره بارډر تعینوو چې لاندې بر خطوط ولري لکه دا لاندې کې خطوط لري ته ښکاره شي مثلا زه دا تعینوم که نه دا باید لاندې خطوط ولري یا بر یا لیفټ دلته ښکاري همدا هغه نقاط که دلته ولري یا لوړ حالت کې ولري ټاپ کې ولري دلته موږ تعینولی شو که هر پروګرام زموږ جدا وي دو څخه ورته تعینولی شو او هارزنټل لاین نه وي په هر شکل وي موږ یې دو څخه ورته تعینولی شو ټیبل بخش خو دا د ټیبل په بخش کې بیا انزرټ بخش کې بیا جدا موضوع پرې راځي چې بارډر شته وي بارډر دلته په ویو کې په انزرټ بخش کې بارډر کوم بخش کې ډیزاین بخش کې پیج بارډر دلته جدا د مفصل هم بیا هم ویل کېږي هلته بیا هم راځي دا هم د یوه بخش او بل دا چې دی د هغه نوشتاري شکل دی چې د لیفټ نه رایټ نه نوشته شي یا د رایټ نه لیفټ نه نوشته شي موږ هغه تعینولی شو لکه د پښتو کوم نوشته چې دا او د انګلیسي کوم نوشته دی زموږ هغه تعینولی چې کوم شکل وي بل د سورت بخش دی یا سورت اول دا ترتیب کول د نوشتې دي په ساده او نزولي شکل دا انشاءالله په راتلونکي کې بیا هم راځي په هغو به مفصلا خبرې وکړو چې پروګرام په ساده ډول څرنګه یا په نزولي ډول سره کوم ترتیب کړل شي هغه هم د دې تعینولی شي
بل هم انډنټ سپیسینګ خو دا مخکې مو وویل چې کومه اندازه دلته تعینېږي د بي پورې د آفټر ټکسټ نه دا هم انشاءالله ټول وویل سیټ کې نور بچیانې په دې بخش کې پاتې انشاءالله